الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ پاورپوینټ کې د ترانزیشن مینو ووایو. نو راځئ چې دا شروع کړو. اول موږ باندې په دې ویډیو کې ترانزیشن وایو. ترانزیشن دغه بله سلایډ چې تاسو ته راځي ته دغې ته یو ترانزیشن ورکوي. لکه مثلا چې موږ د جي کې پریویو باندې کلیک کوو یا دلته هغه ته راسو سلایډ شو ته فرام بیګیننګ. نو که چیرې موږ بلې سلایډ ته ځو ګوره دومره خاص نه ښکاري. دا راځي که غواړو دغه بله سلایډ چې راځي موږ دغې ته ترانزیشن ورکړو نو موږ به د ترانزیشن مینو ته راځو بیا دلته چې دا یو سټایل انتخابوو. یعنی او ترانزیشن دغه سلایډ چې موږ پې عملي کوو هغه انتخابوو. اول پریویو هر کله چې تاسې یوې سلایډ ته یو ترانزیشن ورکړئ که تاسې غواړئ هغه څه خلته ښکاري معلوم کړئ. یعنی تاسې وګورئ ښه ده که بده. لکه مثلا ما دغه انیمیشن ورکړ دغسې به دغه سلایډ راځي. چیرې زه پریویو باندې کلیک کوم نو ماته به یې ښیي چې دغه سلایډ به څه خلته راځي. پریویو ګوره موږ ته ښیي چې دغه سلایډ دغسې راځي. دا موږ ته پریویو او دلته ترانزیشن هره سلایډ بیا لکه مثلا ته غواړې دغو سلایډو ته ستا سره دي دغه ته اوس ته یو ترانزیشن راولې دلته تا خو کتل چې څه خلته دا ترانزیشن اوس ته ورته راولې. اول هره سلایډ سلیکټ کړې وي لکه مثلا زه غواړم دې ته دې دا وایپ وي. دومې سلایډ ته دې سپلیټ وي. درېیمې ته دې دا وي او څلورمې ته دې دا وي او پنځمې ته دې دلته که مور ته راسو دلته موږ سره نو بیخي زیات دي. که چېرې موږ دا به انتخاب کړو. که اوس موږ راسو دلته موږ په سلایډ شو باندې کلیک کوو نه دلته راسو دلته سلایډ شو ته فرام بیګیننګ به ورته وایو. ګوره دا سلایډ داسې راغله. دومې سلایډ ته تاسې ګورئ دا خو اوله سلایډ ده. ګورئ وګوره دومه سلایډ فیل شو موږ سپلیټ ورته ویلی وو. اوس تاسې درېیمې ته ګورئ درېیمه څه راغله څلورمه داسې د اخري سلایډ وګوره دی بیا درته وایي. بیا نو له دې لارې نه موږ کولی شو که چیرې موږ یو سلایډو ته موږ یو ترانزیشن غواړو انتخاب کړو هغه به سلیکټوو بیا دلته ترانزیشن ته راځو. دلته موږ سره ستا که چیرې موږ بیا دلته راسو دلته موږ سره بیا مختلف دي. یعنې که مثلا بیخي زیات دي دلته هلته تاسو ته پنځه شپږ ښیي تاسې په مور باندې کلیک کوئ تاسو ته ټول ترانزیشن دلته ښیي. بیا له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا دغه یو که زه وګوره دلته راولي لکه دا مرغۍ غونډه شوه پریویو باندې کلیک کومه ګوره دا ترانزیشن پې عملي شو. بیا په مور باندې کلیک کوئ دلته مور دی دا ولې موږ سره د ترانزیشن ټو دس سلایډ هر سلایډ ته کلیک کړئ هغه ته ترانزیشن. او بل موږ سره دا افیکټ آپشن که چیرې په موږ جي کې دغه وایپ کړی وي دا خو چې وایپ وکړو داسې هغه چاپې خواته چې وایپ کېږي. که موږ غواړو دلته بیا راځو ګوره تاسو ته اوس هغلته فرام رایټ له رایټ له ښي خوا نه د چپې خواته هغه سي وایپ سي یا د له پاس نه د لاندې وایپ سي ګوره له پاس نه ګوره لاندې وایپ کېږي. بیا دلته کولی شئ لکه مثلا افیکټس ورکړئ لکه مثلا دا سلایډ خو له ښي نه چپې خواته ځي که نه یا تی غواړې لاندې نه د پاس را سي وایپ سي یا له پاس نه لاندې بیا دلته افیکټس ته راځئ بیا دلته یو انتخابوئ که دغسې وګورئ چینج سو. که نه بیا د دې نه راځي که تاسې یو بل ترانزیشن دا انتخاب کړئ نو تاسې افیکټس ته راسئ ګوره تغییر سول ګوره داسې هارزنټل وي عمودي او پښې دته ته سپلیټ څه خلته سي نو دا د سپلیټ کار ده که چېرې تاسې یو سلایډ لکه مثلا موږ دې ته ویلي دا د له پورته نه راځي دلته د لاندې نه سته موږ پورته انتخاب کړی دا که غواړو لاندې نه دې پورته لاړ شي یا دې ښي خوا نه چپې خوا ته نو موږ افیکټ آپشن ته راځو دلته بیا موږ ته آپشنونه ښیي. اول موږ سره دا ټایمینګ اول نو ساوند که چیرې ته غواړې دغې سلایډ ته دې ساوند وي که نه وي لکه مثلا یو بله سلایډ راځي چیرې زه دې ته راسم دلته لکه مثلا دلته یو ساوند تاسو انتخاب کړئ که مثلا د مختلف ساوندونه چې زه نه کولی شم داسې دا لکه مثلا دا یو که موږ پریویو ته راسو
وګوره دا سم راغی. تر موږ دلته اول چک کړو سم ته راځي. مثلا دغه یو راسو په ریویو باندې کلیک کوو. وګوره دا سم راغی. یا دې ته راسو موږ خو دغه ته ورکړو، دې ته دغه ورکړو، درېیم سلاید ته دغه ورکړو، څلورمې ته دا، او اخري او یا پنځمې ته دغه وینډ ورکړو. که اوس موږ راسو، اوس موږ په سلاید شو باندې کلیک کوو دلته کې ګوره اوازو سره راغی. نو دا و د سلاید اواز لکه مثلا که اوس دومې ته لاړ شو، تاسې اواز وګورئ. ګورئ دا دومه سلاید سره راغله، داسې اواز راغی. چېرې موږ درېمې ته لاړ شو اوس ګوره داسې اواز راغی، څلورمې ته او پنځمې ته. غوره له دې نه موږ کولی شو دغه خپله یو بل سلاید ته راځي، له دې نه موږ کولی شو اواز هم ورکړو. دغه بله سلاید چې راځي دغه څخه ته اواز وکړي. او بل ډوریشن، که چیرې لکه مثلا هر دغه جي کې چې تاسې وخت ډېروئ دغه بله سلاید ته زر راځي. یعنې لکه مثلا دلته وخت چې ډېروئ وخت نیسي، که چیرې کم کوئ زر راځي. لکه مثلا که چیرې موږ په دغه جي کې د دغې وخت ډېر کړو، دا لاس یې کړو، که موږ راسو دا هم اپلای ټو آل ټول باندې دغه ډوریشن دغه وخت لکه دغه ورډ ستا ورکړی دا وخت غواړې په ټولو باندې دغه عملي کړې، لکه مثلا یو ځای بیا به اپلای ټو آل وکړې. اوس که موږ راسو اوس سلاید شو باندې کلیک کوو، وګوره څومره وخت نیسي دغه سلاید، ګوره څومره کره راځي. دا خلاص شو. که موږ ګوره اوس دومې سلاید ته ځو، وګوره څومره ډېر وخت نیسي. خو که چېرې موږ راسو دغه ځای کې وخت کم کړو، نو موږ به ګوره څومره زر به دغه بله سلاید راځي. دومره وخت وکړو. اوس سلاید شو ته راسو، بله سلاید، وګوره څومره زر راغی. نو هر کله چې دغه ځای کې تاسې دغه وخت زیات کړئ، دغه بلې سلاید باندې تاسې ترانزیشن چې عملي کړی د هغه به کرا کرا راځي. څومره بیا چې تاسې کم کړئ تیز به راځي. او اپلای ټو آل، که چیرې په دغه ځای کې تاسې دغه ډوریشن دغه اواز مار کړو، که چیرې تاسې غواړئ په اوله سلاید خو تا دغسې وکړل، که غواړې ته په پنځو واړو هم دغسې اواز راولي دومره ډوریشن د دغه وخت وي، نو تاسې به اپلای ټو آل وکړئ. بیا په ټولو سلایډو باندې دغه چې تاسو تغیرات راوستل دا پې عملي کوي. او بل موږ سره دا ایډوانس سلاید آن کلیک آن ماوس کلیک، که چیرې دغه بله سلاید موږ سلاید شو باندې کلیک وکړو، نو اوله سلاید راغله. اوس هغه ګوره ماته نه راځي. موږ ګوره که چیرې په ماوس باندې کلیک کړو راځي. یا بله سلاید موږ د بلې سلاید سره راولو هغه ځای کې موږ ماوس لیک کړی و، که چیرې موږ په ماوس باندې کلیک کړو، نو ګوره بله سلاید راغله. یعنې ته دې چې ورته وایې دغه بله ترانزیشن چې راځي، لکه مثلا دغه بلې سلاید ته څخه ته لاړ سم، یعنې په ماوس کلیک نه. او بل دې نه کولی شئ لکه مثلا تاسې دغه after او before، لکه مثلا certain، لکه مثلا تاسې کولی شئ دغه خپله تاسې نه غواړئ، لکه مثلا تاسې د سټیج په سر خیزئ، نو تاسې غواړئ یوه سلاید دې وي د 50 سکند لپاره، نو زه به راسم دې ته به 15 ثانیې ورکړم. دومه سلاید دې وي متن پکې کم ده، زه غواړم 4 ثانیې دې وي. درېیمه دې 2 ثانیې 2 ثانیې وي. نو که موږ اولې ته راسو 1 ثانیه. نو که چېرې موږ اوس سلاید شو باندې کلیک کوو، نو دا به 15 ثانیې به نیسي، موږ ته به بله سلاید راځي، ځکه چې موږ هغه ځای کې دغه ډوریشن یا دغه وخت ورکړو. ګوره بله سلاید شو راځه 15 ثانیې ووتلې. دغه دومې سلاید چې دا موږ هغه ورکړې وې 4 ثانیې ورکړې وې، نو موږ به اوس موږ نه به 4 ثانیې نیسي. 1 2 3 4. وګوره بله سلاید راغله. بیا دغه after او before دغسې لکه مثلا تاسې یو وخت ورکوئ چې دغه دومه، لکه مثلا ته نه غواړې په ماوس کلیک وکړې چې بله سلاید دې راسي، که مثلا ته دلته
ورته انتخابي اوله ما هغه کې ستا سلایډ کې متن ډېر ده، ماته د 15 ثانیې پاتې وي، 15 ثانیې بعد یې اتومات بله سلایډ راځي. نو ته به بیا دلته وخت انتخابوي. یا دومه سلایډ کې متن کم ده نو بیا 4 ثانیې ورکوم، 4 ثانیې بعد به بله سلایډ راځي. دا ول موږ سره ترانزیشن. ډیره مننه دا و د نن ورځې درس.